السلام علیکم څنګه یې ښه جوړه سکراس په خیر یاست وخت منظر ځای کوم درځئ چې د په سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ مې چې څه اخیستی د هغه په ای سی ټي په نامه باندې هم یادېږي یا انجیوټنسنس کنورټینګ انزایم په نامه باندې یو ټیسټ مرخص یعنې د انزایم څخه یو ټیسټ مرخص دی څه ده نو هغه ته په دوو نامه وکېږي یو ورته وکېږي ای سی ای ټیسټ په نامه او یا فل فارم چې دی انجیوټنسنس converting enzyme ته وایي څه ده راځئ چې مخته ځو. This test measures how much angiotensin converting enzyme in your bloods. دا ازموینه اندازه کوي چې ستاسو په وینه کې د انجیوټنسن بدلون انزایم څومره دی. یعنې د دې مطلب دا دی دا ټیسټ چې دی دا کوم دا ټیسټ چې موږ کوو د دې موږ ته دا راښیي چې زموږ په جسم کې دا کوم انجیوټنسنس یا انجیوټنسنس په نامه باندې کوم انزایم دی دا څونه شته زموږ په جسم کې یا زموږ په وینه کې څونه شته څه ده او دا په دې اوس زه مختصر د خلاصوم چې دا انزایم باید څنګه کار کوي. هلته په 3D ویډیو کې هم درته ښکاره کوم دغسې دې هم سره د خلاصوم څه ده. اول به په بنیاد وساته چې دا ټیسټ موږ د څه لپاره کوو بیا به ځو مخې ته څه ده. دا ټیسټ د ځینې ناجوړیانو دپاره او ځینې شیانو دپاره موږ کوو دلته به چې مخ یعنې امپورټنس یا انډیکیشن چې موږ ورته وایو څه ده یعنې اشاره چی شته کوي کوم ټیسټ دا چی شته موږ ته نور شی راښیي. اول دا موږ د دې لپاره کوو چې کوم ای سی ای انهبیوټر ورته وایي یعنې هغه ګولۍ چې کوم انجیوټنسن کنورټینګ انزایم انهبیوټر ګولۍ وي نو هغه موږ معلوموي چې زموږ په جسم کې دې ګولۍ څونه فرق کړی دی څونه نه دی کړی. دا ګولۍ هغه وختو کې چې د انسان فشار لوړ وي نو دا بیا هغه ګولۍ دا ګولۍ ورکول کېږي څه ده یا هایپر ټینشن کېدای شي. هایپر ټینشن و دغه ته وایي لوړ فشار ته وایي یعنې چې لوړ فشار یې د دې لپاره هم دا ټیسټ ورکوي څه ده یا کرونیک هارټ فیلر وي یعنې زوړ د زړه مسله وي یا هغه زړه فیل وي سم کار نه کوي نو هغه دپاره هم کېږي. یا مایوکارډیک انفیکشن چې وي یعنې په زړه کې یو انفیکشن یا یو میکروب پیښ د هغه دپاره هم کېږي. دا ډایبیټیک نایپرایتي دپاره هم کېږي یعنې کوم ډایبټیز کوم شوګر وي هغه د وجه هم کېږي. یا H2O انټیکټس یعنی چې کوم شوګر موږ راخلو د هغه هم موږ ته راښیي چې یعنې دا کوم یا اوبه چې وي کوم HO2 چې دي د دې لیول څونه دی څه ده. اوس دلته په 3D ویډیو کې چې زه سر د خلاصوم بیا دې په مخ کې هم سر د خلاصوم څه ده. نو دلته اوس ته ګوره په دې ویډیو کې د خپله سر خلاصېږي چې کله فشار کښته سي نو هغه هلته رګونه تنګ سي هلته دا وینه فلوس هم نه کوي سمه ده او دا انجیوټنسن 1 په یاد وساته هلته زه بیا مخته سر ته خلاصوم څه ده. نو دلته چې رګونه کله تنګ وي هلته وینه سم فلو نه کوي نو فشار یې کښته یا پر دا زړه باندې ډېر بوج را روان وي پریشر پر روان وي نو دوی څه چمه کوي هلته رګونه سر کښته کړي یعنې دا دلته بیا فشار چې کښته وي نو رګونه بند سي یعنې رګونه چې بند سي نو فلو د اوبو د وینه او دا شیان چې دي هغه سم نه ځي پمپنګ سم نه کېږي. نو په دا حالت کې یا کله انجیوټنسن 1 یا کم ای سی ای انهبیوټر چې موږ ورته وایو یعنې د فشار کم ګولۍ چې موږ خوړلي دي نو هغه راسي دا رګونه سره ایله کړي یعنې دا انزایم چې دی دا د رګونه سره ایله کړي نو هلته بیا څه چم کړي وینه فلو سم وکړي یا ترتیب باندې سم روان وي هغه جسم ته پوره رسېږي. په دې حالت کې چې کله دا رګونه سره ایله کېږي نو دلته کډني ته بیا سیګنال ورسېږي نو سیګنال څه چم کوي هغه هلته پښتورګي دا اوبه جذبوي اوبه هلته دی زیات د جسم څخه جذبوي یې نو کله چې دا وینه د په لاره فلټر کېږي نو دی هلته جذب کړي هغه بیا وځي نو هغه وینه هغه بولي بیا ځي ګوره ځینې ته سړی فشار ګولۍ ورکړي هغه بیا بول ډېر کېږي هغه دا وجه ده چې هلته دی جذب کېږي. زه دلته مخته سر د خلاصوم دلته دا په یاد وساته چې د رګو ایله کول و دا فشار کول و دا انزایم کار کوي ورسره څه دي هغه ګولۍ کار ورسره کوي. ښه دا اوس ما په لاس لیکلی چې اوس دلته ښه سم په ترتیب سره خلاصوم کوم چې رین انجیوټنسن الډوستیرون سیسټم چې دی نو په هغې کې څه چم چې دی بیا انیټ وایي یعنې انجیوټنسنو جین په نامه باندې کوم یو پروټین دی هغه ریلیز کړي یعنې انیټ وایي چې ته په دغه نامه باندې کوم پروټین چې دی دا ریلیز کړه کوم چې انجیوټنسنو جین په نامه چې کوم پروټین دی دا ریلیز کړي څه ده. نو دا چې ریلیز کړه جسم یعنې اینه چې دا جوړ کړي رایله یې کړي نو بیا مخته څه چم کې ځي کډني ته پښتورګي ته ولاړ شي پښتورګي ته بیا د چا په ذریعه باندې رینین هارمون ورته وایي د دې په ذریعه باندې دا اوړي دا کوم رینین هارمون چې دی د دې په ذریعه باندې دا اوړي انجیوټنسن 1 ته دا اوس پلا هارمون دلته څه ولیکم بیا به دې مخته سره خلاصېږي هارمون رینین هارمون څه دی نو هغه بیا انجیوټنسن 1 دا 1 دی څه دی په اخر کې آی نه دا رومن جب 1 دی څه دی نو په هغه باندې ځان واړي
دا ون بیا څه چم کې د ACE یعنی دا کم ټیسټ چې اوس موږ راخڅې دی دا کم انجیوټنسنز کنورټینګ انزایم چې دی د دې په ذریعه باندې واړي ځان انجیوټنسن 2 ته یعنی 2 ته واړي ځان په 2 باندې ځان واړي سیده یو 1 یو 2 دی سیده دا خپل نومان لري سیده نو دی 2 ته واړي 2 بیا څه چم کې دی اډرلن ګلینډ ته هلته چې کورټیکس ته نو کورټیکس کې بیا څه چم کې الډوستیرون ریلیز کی دا هورمون ریلیز کی دا به څه چم کې سټیمولیټي ری ابزورب کی یعنی دوه مری دا اوبه جذبې د جسم څخه یا اوبه جذبې د جسم څخه مالګه سول بس ولا دا ګرځ د جسم څخه جذبې الته په پښتورګي کې جذبې نو بیا څه چم کې دا باسي یا باسي یا په د جسم کې ساتي چالت د وینې کم والیم یا کم مقدار چې دی په هغو کې اضافه راشي پریشر یې زیات شي هلته نه په هغه کې مقدار یې زیات شي سیده دا میکانیزم دی په دا طریقه باندې دی کار کوي دا کم دغه چې دی کنورټینګ انزایم چې دی انجیوټنسن کنورټینګ انزایم چې دی دا شی پروسس باندې دوی کار کوي سیده نور داسې خاص مشکل په دې کې نشته اوس په زه مخ ته دا در وښایم چې د دې ټیسټ څنګه کېږي او نارمل رینج څنګه کېږي موږ به ځان ته څنګه معلوم سیده د دې نارمل رینج چې دی هغه د 12 ویل چې بیا د 15 یونټ پر لیټره پورې نارمل رینج دی سیده او د دې لپاره کلکشن ټیوب چې دی هغه به ته جل ټیوب کې مرخصه چې پلین ټیوب کې مرخصه یا نور داسې ټیوبان چې په هغه کې مرخصه نو یا سیرم یا کلاټ بلډ یعنی ښایسته ویني هغه به ورته راښیي 3 سي یا 15 سي سیده او د دې لپاره ټیسټ چې دی د هارمون انالایزر ټیسټ کې کېږي یعنی په هغو مشینانو کې کېږي لکه منیوډاسو کوبس ای 411 په دې ټولو مشینانو کې کېږي سیده خالي دی نور داسې خاص مشکل پر دې باندې نشته که ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ چې بل ته فایده رسوي